پاکستان بیا ولې او څنګه طالبانو ته زارۍ شروع کړې؟ آصف علي دراني یو ځل بیا له اسلامي امارت غوښتي چې د ټي ټي پي پر وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د دغه هیواد د سولې انسټیټیوټ په یوه غونډه کې ادعا کړې چې د پاکستان د طالبانو تحریک چې د دغه هیواد پر وړاندې جنګیږي په افغان خاوره کې پناه اخیستې ده. آصف علي دراني همداراز ادعا کړې چې د پاکستان د طالبانو تحریک په افغانستان کې له امریکا د پاتې وسلو په وسیله د پاکستان پر وړاندې جنګیږي. نوموړي د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د هغه په باور په افغانستان کې د پاکستان د طالبانو د تحریک فعالیتونه شنډ کړي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني ویل د سرحدونو له اړخه د ټي ټي پي پر بریدونو کې ډیروالی راغلی دی. هغوی په افغانستان کې پټ دي، په دې اړه خبرې روانې دي او زه نشم کولی تر دې ډیر څه ووایم. خو دا یوه ستونزه ده، زه نشم کولی افغان حکومت ملامت کړم، خو بیا هم هیله لرم هغه سولې چې هغوی په خپل هیواد کې راوړي باید زموږ په هیواد کې هم د سولې لامل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی په دې غونډه کې همداراز د کابل اسلام آباد اړیکو ته هم په نغوتي سره ویلي هره ورځ څه باندې 10,000 افغانان پاکستان ته سفر کوي. نوموړي همداراز ویلي کابل او اسلام آباد باید د خلکو ګټو ته په پام کې اقدامات وکړي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني زیاته کړې افغانستان 6 ګاونډیان لري، هغه ډول چې هغوی پاکستان ته لاسرسی لري ان نور هیوادونه یې په اړه فکر هم نشي کولی. هره ورځ له اسنادو او بیا اسنادو سره 25 تر 10,000 کسان پاکستان ته سفر کوي. دغه ډول اړیکې څه ډول ماتوي؟ دا ناشونې ده. نو دلته باید حکومتونه د خلکو ګټو ته په پام اقدامات وکړي. له بل لوري د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي د اړتیا په صورت کې به د امنیتي او اقتصادي مسایلو په تړاو له پاکستان سره همکاري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی ویل موږ د پاکستان په سیاسونو باندې غږ کوو چې کله دوی سټیجونو ته راخیږي که هغه په نړیوالو کنفرانسونو کې وي کوشش وکړي چې د ژبې عفت مراعات کړي. بې ځایه تهمتونه، ناحقه واردات په جانب مقابل او خپل ګاونډ مسلمانانو باندې لګول دا د دې په ځای چې ستونزې حل کړي نورې هم زیږوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر ویلي چې د 2023 کال له جنوري راهیسې په پاکستان کې 40 ځانمرګي بریدونه شوي چې 14 بریدګر افغانانو، خو اسلامي امارت دغه ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي.